ډیر یو ښایسته زیری او ډیر زبردست خبر. ملګرو، یوازینی هیواد چې له افغانستان سره مینه لري هغه د جاپان هیواد او وګړي دي چې هیڅ کوم سیاست نه کوي او د خپلو منافعو نه بغیر له موږ سره مرسته کړې، چې دا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل یې هم ثابته کړې ده. ملګرو، تاسو د ناکامورا کارونه مینه او خلوص ولیده، خو موږ دومره ضعیف وو چې هغه مو په خپل هیواد کې له ظالم دښمن نه ونشو ساتلی. خو هیوادوالو، تاسو چې کومې د ناکامورا فاتحې واخیستلې په هر ولایت کې، په باندې هیوادونو کې، په یوروپ کې، په ګاونډي هیوادونو کې، نو دا معلومه شوه چې افغانان په دې قضیه کې لاس نه درلوده، بلکې دا د افغانستان ظالم دښمن و. نو تاسو دغه کار جاپانیانو ته هم ثابته کړه چې مونږ بې ګناه یو، خو مشکل دا ده چې مونږ ضعیف یو. ملګرو، راځئ چې ویډیو وګورو چې جاپانیانو اوس افغانستان سره څه کوي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د جاپان یولاس له افغان ډاکټر ناکامورا د پاتې کارونو او ماموریت د بشپړولو لپاره د پی ام اس ادارې ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکلی دی، چې هغه به په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا نیمګړی ماموریت بشپړ کړي. په دې اړه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د ډاکټر ناکامورا پر ځای ډاکټر موراکامي د نوی رئیس په توګه ټاکل شوی دی. ډاکټر ناکامورا چې د آبادۍ اتل ورته ویل کېده او په ننګرهار کې ډېرې شاړې ځمکې آبادې کړې وې، کانالونه یې جوړ کړي وو، ستر پارکونه یې جوړ کړي وو او غوښتل یې چې اوبه مهار کړي. هغه د ننګرهار په جلال آباد کې څه وخت مخکې په یو برید کې نامردانه ووژل شو. د ډاکټر ناکامورا په مړینه افغانان سخت خواشیني شول. د هغه جسد ته ولسمشر غني په خپله اوږه ورکړه او د هغه له کورنۍ سره یې جاپان ته ولېږه. په کابل کې د جاپان سفیر په یوه غونډه کې ویلي وو چې دوی به د ډاکټر ناکامورا کارونو ته دوام ورکړي او د هغه پیل کړي کارونه به نه یوازې په ننګرهار کې مخ یوسي، بلکې دغه کارونه به په ټول افغانستان ته هم وغځوي. همداراز ولسمشر غني بیا په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دوی به هم د ډاکټر ناکامورا نیمګړي کارونه بشپړوي او د هغه له لوري پیل کړي ټولې پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بیا په خپله فیسبوک پاڼه د ننګرهار لپاره د 2-0 په نوم دغه خبر خپور کړی دی او ترڅنګ یې بل زیری دا ورکړی دی چې د ترکیې هیواد د معرف فاونډیشن په ډیر ژر د نجونو لپاره د نوي افغان ترک د لیسې د ودانۍ چارې پیل کړي. هغه همداراز وایي د افغانستان دښمنان که دا فکر کوي چې په انتحار، انفجار او وژنو به افغانستان خلک له منځه یوسي او دا سیمه به په کنډواله بدله کړي، د دوی دا خوب به پوره نشي. دا هیواد او دا سیمه جوړیږي او ترقي به کوي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.